هدف ما افتتاح کردن 9 پروژه بزرگ انرژی است. د یادو پروژو چارې به د 2 کلونو په شاوخوا کې پای ته ورسېږي چې د تمویل مسؤلیت یې د افغانستان برېښنا شرکت پر غاړه دی. نور خود وطن خامخا جوړوم. با اساس تکمیلی این پروژه ها ما به شما اطمینان میدیم که شما دیگر نخواهید دید که بلکه شما خاموش شد. د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره هم شپه ورځ نه ستړي کېدونکي کوښښونه کوي څو مو هیواد له سیالانو سره سیال شي. لتا په جوړ خور اخیسته افغانستان رمضان د ګل او ګلاب ګلستان له سهارا جوړوم. نور خو دې وطن خامخا جوړوم. ای نور نکیدم آرام سرور تا جوړوم. نور خو دې وطن خامخا جوړوم. خوښ یم چې نن ورځ په هرات ولایت کې د برېښنا د تولید د نوو سترو پروژو په پرانیستو غونډه کې ګډون کوم. له هر څه وړاندې د دې مهمو پروژو د پرانیستې له امله ټول ګران هېوادوالو ته مبارکي وایم. برېښنا د ننني عصر د هر اړخیز پرمختګ لویه اړتیا ده. دې اړتیا ته د اسلامي امارات له ستراتیژیک لوري کتلی او ځکه خو په کم وخت کې د ډېرو پروژو د پرانیست شاهدان یم. قدرمنو حاضرینو، په دې پروژو کې د شاوخوا 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د هرات ولایت د 8 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د پل هاشمي برېښنا کوټ جوړول او د 126 میگا ولټ امپیر په ظرفیت د 24 بي پراختیایي او نور الجهاد برېښنا کوټ څخه تر پل هاشمي او له پل هاشمي برېښنا کوټ څخه تر 24 فوت برېښنا کوټ پورې د 88 کیلومترو په اوږدوالي د 260 کیلو ولټ لاین غځول پروژې شاملې دي. د یادو پروژو چارې به د 2 کلونو په شاوخوا کې پای ته ورسېږي چې د تمویل مسؤلیت یې د افغانستان برېښنا شرکت پر غاړه دی. نور نکیدم آرام سرور تا جوړوم. نور خو دې وطن خامخا جوړوم. د کوشت پیکنا زبور کې پیش کولی شما دا معلومیږي چې وطن رغولی شما تبا جهان سره زرسیار انشاءالله جوړوم. نور خو دې وطن خامخا جوړوم. نور خو دې وطن خامخا جوړوم. د دغه پروژو او داسې نورو د ترسره کولو په برخه کې د اقتصادي معاونیت قدرمن مقام او نورو همکارانو ډېره مننه کوو چې هر وخت یې زموږ ملاتړ کړی او زموږ د دغه ډول پرمختیایي پروژو چارې یې په ډېره چټکتیا سره خلاصې کړي دي او موږ ته یې د دې فرصت برابر کړی ده چې په خپل وخت باندې کارونه انجام شي. همداراز د اسلامي امارت ټول مسؤلین لله الحمد د هیواد د ترقۍ او ازادۍ لپاره د دا ډول
پرمختیایي چارو په ترسره کولو کې همیشه زموږ همکار پاتې سوي دي. لکه څرنګه چې اسلامي امارت د هیواد د معنوي آبادي، د هیواد د استقلال او حریت لپاره په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو باندې دغه نظام رامنځته کړ، همداراز اوس د دې نظام د ساتنې د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره هم شپه ورځ نه ستړي کېدونکي کوښښونه کوي څو مو هیواد له سیالانو سره سیال شي. ورونو، دغه د پرمختګ مسیر د ټولو افغانانو مشترکې حمایې او ملاتړ ته ضرورت لري. که چېرته موږ تاسې ټول لاس سره ورکړو، تېرې ناخوالې هېرې کړو او د اسلامي امارت د سماحت او پراخدلي د دغه پالیسۍ څخه په ګټه اخیستنې باندې افغاني ملي وحدت یو ځل بیا پیاوړی کړو او ټول یو بل ته لاس ورکړو، نو زه په دې باور یم چې انشاء الله العزیز په ډېر لنډ وخت کې به زموږ هېواد هم د ترقۍ او کامیابۍ هغه مسیر ته ورسېږي چې نن موږ په نړۍ کې وینو. ستا هم ستا وکړې قرباني ستا جوړو تو درې والا ارماني ستا جوړو درې والا ارماني زبشیر نام تستا پخلا جوړو نور خودي وطن خامخا جوړو. امروز ما اینجا جمع شدیم، هدف ما افتتاح کردن 9 پروژه بزرگ انرژی است. این پروژه های انرژی که 5 پروژه را ما سال گذشته غالبا که در همین هتل بود یا در هتل دیگه بود افتتاح کرده بودیم، امروز این 5 پروژه را به بهره برداری می سپاریم و 4 پروژه بزرگ دیگه که امروز سنگ تهداب آن مانده میشه و آغاز کار آن امروز ما شاهدش میشیم انشاءالله. در 18 ماه آینده این 4 پروژه بزرگ دیگه هم نیز تکمیل خواهد شد. 5 پروژه بزرگی که 4 ولسوالی چشت شریف، پشتون زرغون، کروخ و اوبه امروز از برق برخوردار می شود. سفتشن های این 4 ولسوالی تکمیل شد و 100% کارایشان تکمیل شده و امروز عملا افتتاح خواهیم گردید انشاءالله. و همچنان یک لین 220 کیلوولت که از طرف تورغندی تا هرات، مرکز هرات که تقریبا بیشتر از 130 کیلومتر می شود، توسط انجینرها و تیم‌های تخنیکی مرکزی شرکت برشنا این 130 کیلومتر این لین را تطبیق کردن و امروز آن را هم به بهره برداری می سپاریم. و همچنان 4 پروژه بزرگ دیگه که امروز ما شما آن را افتتاح میکنیم و آغاز کارشان شروع میشه. پروژه بزرگ سفتشن پل هاشمی که یک آرمان و آرزوی صنعتکاران این ولایت علم پرور بود. نه تنها سفتشن پل هاشمی بلکه در پهلوی این سفتشن یک سفتشن بزرگ دیگه در ساحه شهدای 24 حوت که آنجا ما یک سفتشن داریم، ظرفیتش پایین است. در پهلوی همان سفتشن یک سفتشن بزرگ دیگه هم ساخته می شود. سفتشن نور الجهاد که سال گذشته ما آن را افتتاح کردیم، حالا ضرورت دیده میشه که ما آن را وسعت بدیم تا بتوانیم که به مردم شریف هرات، چه مردم خانه های رهایشی باشه، اماکن صنعتی و تجارتی، دوایر دولتی باشه، ما باید بتانیم که به همه مردم انرژی پایدار را برسانیم. انرژی پاک، باثبات و پایدار را باید برسانیم. به همین ملحوظ در سفتشن نور الجهاد هم توسعه را به میان میاریم. این 3 سفتشن بعداً که امروز 2 پروژه دیگه، یک پروژه دیگه که افتتاح میشه، اتصال این 3 سفتشن است با هم دیگر.
این سبستیشن ها تقریبا به اندازه 65 کیلومتر بالای 220 کیلوولت که نورالجهاد با سبستیشن پل هاشمی وصل میشه، بعد از پل هاشمی با سبستیشن شهدای 24 خود وصل میشه. این 9 پروژه بزرگ با ارزش 3.89 میلیارد تقریبا 4 میلیارد افغانی مصرف و هزینه دارد که این همه هزینه از طرف شرکت برشنا سرشان هزینه میشه و به قراردادی های محترم شرکت های محترم این پول از طرف شرکت برشنا داده میشه. با اساس تکمیلی این پروژه ها ما به شما اطمینان میدیم که شما دیگر نخواهید دید که برق شما خاموش شد. دنیای امروزی متکی بر انرژی هست. اگر در یک کشور انرژی پایدار و باثبات موجود باشد، شما میبینید که آنها بسیار ترقی کردند. در قدم نخست الحمدلله ما مسلمان هستیم. بعد از اسلام الحمدلله فی الحال از یک نظام اسلامی و شرعی را در کشور داریم که با طبق اصول اسلامی همه چیزهایی را که ما شما در ماحول خود میبینیم، امورات یومیه خود ما، تجارت و صنعت و سیاست و اقتصاد تحت این نظام اسلامی به اساس اصول شرعی پیش میرود. اگر 20 سال گذشته ما شما مبارزه میکردیم به خاطر آوردن این نظام، امروز مبارزه میکنیم به خاطر استحکام و ثبات این نظام، به خاطر حفظ مردم خود، نه تنها از دشمن بیرونی و داخلی بلکه از غربت، فقر، بی‌علمی و همچنان در بخش صحی و امثالهم. این یک مسئولیت جدی ماست. نور